توجه به د سوات نه واخله تر ډیر اسماعیل خان پورې د وطن په مدرسو کې ګرځېدو. د 4 کالو نه واخله د 13 کالو عمر پورې ماشومانو او زنانو ته به یې داسې په جوش کې تقریرونه کول چې د هر ماشوم به یې په سم خودکش بمبار جوړولو. په خپلو تقریرونو کې به یې ماشومانو او زنانو ته ویل چې که د ټوپک چلولو جهاد کولو ډیر ارمان لرئ راځئ چې افغانستان ته مو بوزم. کابل ته ملیګا د هرا منډۍ لاهور ادرس ورکړه چې زما ویډیو واخه ستا مفتي ته چې په غونډو کې توجه نارې وایي. توجه ملا هېڅکله په یو حجره جلسه او مدرسه کې د اشرف غني منظور پښتون اچکزي یا د اسفندیار ملاتړ نه دی کړی. هېڅکله توجه په خپل تقریر کې د پښتنو د حقونو د ښځو د تعلیم د نړیوالو سره د تعلیم او ساینس په میدان کې د سیالۍ کولو خبره نه ده کړې او هېڅکله په دې میدان کې د ماشومانو هڅونه نه ده کړې. توجه یو کردار و چې د خپل تقریر د لارې خلک تورو تیرو او جنګونو ته هڅول. منو چې د چا د په مرګ خوشحالي نه ده پکار او دا زموږ ځینې ملګري چې د پرونه راسې د سترګو د اوښکو پر ځای وینې بهوي دوی ته حیران شم. ته به وایې که د توجه سره یې په ګډه چېرته په یو غټ ساینسي مشین کار کولو او د هغه د مرګ سره ټوله فارمولې او تیوریانې هم د منځه لاړې. ځینې خو په هغه سړي داسې خفه دي لکه قرض چې ترې وړی وي. نور بادشاه یوسفزي.